د کابل نیوز قدرمنو لیدونکو سلام. ایران کې د چابهار بندر په اړه د ایران، افغانستان او هند درې اړخیزه ناسته روانه ده. د ایران په کوربتوب د دې دوه ورځنۍ غونډې موخه دا ده چې څنګه د چابهار بندر فعالیتونو ته چټکتیا وربخلی شو. ایران ویلي دوی غواړي په دغه بندر کې کارونه چټک پر مخ ولاړ شي، نو له همدې امله غواړي په دې برخه کې ستونزې، فرصتونه، پرمختګونه، لاسته راوړنې او نیمګړتیاوې د درې واړو هیوادونو د چارواکو مخته کیږدي. چابهار په ایران کې د هند په مالي مرسته افغانستان او د مرکزي اسیا هیوادونو سره د سوداګرۍ لپاره جوړ شوی بندر دی. د ډایالوګ په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث لرو. په دې بحث کې راسره د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی شعیب احمد رحیم میلمه دی. په دې هیله چې تاسو هم راسره اوسئ. رحیم صاحب مننه چې په بحث کې هم راسره ګډون وکړه. که راشو د چابهار له اهمیته یې پیل کړو، څومره مهم دی دا بندر؟ لوی بخونکي سختن تعالی په سپېڅلي نعمت تاسو ته قدرمنو لیدونکو سلامونه او درناوی. چابهار بې له شکه افغانستان دپاره، نه یوازې افغانستان دپاره بلکې سیمې دپاره ډېر یو مهم دریځ دی. په اول قدم کې خو که افغانستان ته وګورو، په وچه کې ایسار هېواد دی. موږ تل د ټرانزیټ په برخه کې پاکستان سره ستونزې درلودلې وې، نو پاکستان سره چې کله تر کومه زموږ سیاسي شخړې دوی سره به زموږ د ټرانزیټ ستونزې، نو اړینه دا ده چې موږ بدیلې لارې پیدا کړو، چې هغه بدیلې لارې په توګه باندې موږ چابهار باندې کار پیل کړي، هندوستان او ایران سره په شریکه. نو د ټرانزیټ په برخه کې افغانستان دپاره ډېر ښه بدیل دی، نه یوازې افغانستان دپاره بلکې د سیمې دپاره. د هغې تر څنګ د هغه نه مورخوا ته مهمه دا ده چې دا به افغانستان دپاره دا فرصت را پیدا کړي چې هغه افغانستان ته چې موږ د آسیا زړه وایو، نو د مرکز یا زړه په حیث باندې به ټول مرکزي آسیا او سویلي آسیا خپلو کې سره وصل شي. هندوستان، ایران، افغانستان او بیا مرکزي آسیا هیوادونه چې د دې اقتصادي ګټې په نه یوازې مرکزي آسیا افغانستان بلکې هندوستان او ایران. دا بندر دومره مهم دی چې تاسو یادونه وکړه، نه یوازې هند، افغانستان او ایران بلکې د سیمې ټولو هیوادونو ته، ټولې سیمې ته مهم دی او د ټولې سیمې له اقتصادي ودې سره ښه مرسته کولی شي. د دغه بندر د قرارداد له تېرېدو تقریبا 2.5 کاله اوړي. ولې دومره د دې د رغېدو چارې په څه په مخ روانې؟ فکر کوم چې 2.5 کالونه هم زیات، بلکې تقریبا دغه یوه لسیزه وشوه چې د چابهار بحث رامنځته شوی دی. خو په دې برخه کې یوه لویه ستونزه چې وه هغه دا وه چې په ایران باندې نړیوال بندیزونه وو، بالخصوص د امریکا او د ایران اړیکې ډېرې خرابې وې چې د هغې له کبله کارونه ډېر په مزه پر مخ تلل. چون نه هندوستان غوښتل چې درته درنه پانګه اچونه وکړي په داسې حال کې چې مخالفتونه ډېر زیات وي، او نه ایران داسې زړه ښه کوو. خو بیا سره له دې هم چې دلته دومره ستونزې وې، هندوستان امریکا خفه کړله او د هغې باوجود دوی راغه په افغانستان کې زرنګ دلارام سړک 2009 کال کې دوی بشپړ کړ. خو په بندر باندې ډېر په داسې پروژات باندې کار نه کېده. خو بالاخره 2015 کال کې د ایران او د امریکا او نورې نړۍ دغه اړیکې ښې شوې. دا امید پیدا شو چې د اړیکې به لا زیاتې ښې شي. نو هغه نه وروسته دا کارونه ډېر په چټکۍ سره پر مخ لاړل. یو خو دغه سیمه ییزې پروژې، لویې پروژې بلوموم دا وخت نیسي. مثلا که د ټاپي خبره موږ وکړو، نو تقریبا دغه 15 کاله کېږي چې بحث یې روان دی. همداراز که نورې سیمه ییزې پروژې موږ ګورو، په هغه کې وخت مهمه ده. خو د چابهار په موضوع کې تر ټولو مهمه دا ده چې ډېر مهم سیاسي اړخ لري، او همدغه علت چې دوی ډېر په ډار باندې، ډېر په احتیاط باندې پر مخ تلل. 2015 کال نه وروسته چې کله دغه اړیکې لږې ښې شوې، یو څو هیلې را پیدا شوې، نو هم هندوستان دلته په چټکۍ سره کار وکړ او هم ایران دلته کارونه تیز کړل. خو سره د هغې هم که موږ وګورو دغه درې لوري چې موږ لرو، افغانستان، ایران او هندوستان، په دې کې له بده مرغه افغانستان فقط یو تماشبین په حیث باندې، فقط یو لیدونکي په حیث باندې او پکې حضور لري. هندوستان ډېر ټینګار کوي چې دا پروسه چې په چټکۍ سره مخکې لاړ شي، چون هلته هندوستان او چین بیا خپلو کې سره رقابت لري چې مرکزي اسیا ته لاسرسی پیدا کړي. ایران ډېر په احتیاط مخکې ځي. څو میاشتې مخکې موږ هم دلته خپرونه کړې وه ډایالوګ کې، هلته هم دغه موضوع ما رایاده کړې وه چې ایران د قرارداد سره سم باید د هندوستان ایکسیم بانک نه شاوخوا
خوا 1.5 که 2.5 میلیون ډالر دقیق زما په یاد نه دي دا هغه پور راخلي او بیا هغه وروسته دا پانګه اچونې په شکل باندې مصرفوي. خو ایران پور نه اخیسته د قرارداد سره سم. نو هندوستان دوی باندې فشار اچوي چې دا پروسه تیزه کړي. دلته ایران ډېر زیات تشویش دا لري چې که چیرې په دوی باندې بیا بندیزونه راځي نو د قرض چې په دوی باندې بیا راچپه کېږي او د سود دوی باندې راځي نو داسې نه شي دوی بند پاتې شي. بل خواته ایران پرته د چابهار نه نورو لارو چارو ته هم سترګې نیولې دي. د بیلګې په ډول د هندوستان له خوا نه د نارت ساوت کوریډور یا شمالي جنوبي کوریډور دی چې هغې د لارې نه هغه دهلیز د لارې نه هندوستان غواړي چې ایران آذربایجان او د لارې نه روسیې ته لار پیدا کړي چې دا یو بله پروژه ده چې یو خواته بیا یورپ ته لاره خلاصیږي او بل خواته دا روسیې ته لاره خلاصیږي. دوه موضوعات دي. یو تاسو د 2014 15 او 14 کال یادونه وکړه چې د امریکا او ایران ترمنځ په موقت ډول په نسبي ډول اړیکې ښې شوې بندیزونه ورباندې وو هغه ترې پورته شو او دغه بندیزونو پورته کېدو سره د چابهار فعالیتونه متحرک شو لومړني کارونه یې وشو. بل موضوع د چین پاکستان اقتصادي کاریدور دی. دغه دواړو اوس ایران بیا د بندیزونو سره د امریکا مخامخ دی او دا غوښې کړی چې په راتلونکي میاشت کې کیدی شي د دغه هېواد په نفتو باندې بندیزونه ولګوي. دغه دوه مسایلو د چابهار د راخېدو په فعالیتونو څومره منفي اغېز کړی؟ ډېر زیات. موږ خو په داسې چابهار په داسې موقعیت کې شتون لري چې د نړیوالو او سیمه ییزو قوتونو ترمنځ پروت دی. هلته بیا چین او امریکا خپلو کې ستونزه لري، همداراز بیا ایران او امریکا خپلو کې بېلې ستونزې لري. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې ډېر کړکېچن وضعیت کې قرار لري. خو که چیرې موږ مقایسه وکړو دلته مهمه زموږ ستاسو دپاره دا ده چې په دې کې هند یو ډېر مهم لوری دی. دلته امریکا دپاره هم د چې مطلق تصمیم پر اخیستل اسانه نه ده. هغه دا ده چې یو خواته امریکا غواړي چې هندوستان د چین په مقابل کې خپل یو پیاوړی ملګري په حیث باندې دلته ودري او د هغوی اقتصادي ملاتړ دپاره ډېرې هلې ځلې کوي. نو که چیرې امریکا د هندوستان په دغه پرمختګ کې ممانعت کوي نو بیا یو څه فاصله شاید ایجاد شي او هندوستان شاید د روسیې ته ډېر زیات نږدې شي یا شاید چین سره ډېر زیات نږدې شي. نو امریکا د موضوع ده چې په نړیوال ډګر کې چین له ایران سره ښې اړیکې پاللې دي او په نړیوال ډګر کې ورنه تل ملاتړ هم کړی دی. ملګرو ملتونو کې چې کله بحث راپورته شوی د ایران تر څنګ ودرېدلی دغه هېواد. چین به دا ټکی څومره په نظر کې ونیسي؟ د اساسیت ته به څومره متوجه وي؟ ځکه پوهېږي چې هند دا ګام د پاکستان او چین سره په سیالۍ کې اخیستی. دلته یو موضوع بله هم ده چې هلته که بیا هندوستان او چین خپلو کې سیالي لري دلته بیا ایران او چین خپلو کې ډېر نږدې اړیکې لري. بلکې د هندوستان په نسبت د ایران او د چین اړیکې ډېرې نږدې دي. هغې څو علتونه دي. یو خو دا ده چې که تاسې وګورئ کله چې په ایران باندې بندیزونه وضع شو د ایران ډېر زیات تیل چین اخیستل، ګرچې په ډېر ارزانه بیه اخیستل خو د دوی دپاره په هغه وخت کې ډېر غټ غنیمت و. دوهمه دا ده چې په بېلابېلو ځایونو کې چین غږ کړی که چېرې نور هېوادونه په چابهار کې پانګه اچونه نه کوي نو چین حاضر دی چې دغلته پانګه اچونه وکړي. نو هلته چون د ایران اقتصادي ګټې او د اقتصادي ثبات موضوع بحث نه راځي نو هلته بیا د چین دپاره لومړیتوب دا ده چې ایران سره ودرېږي. خو په هغې کې هم دوی بیا خپلو ګټو ته ګوري ځکه که نن 10 کاله یا 20 کاله پس چین به بیا هم غواړي چې ګورئ تاسې د سیپاک ته اشاره وکړه پاکستان کې چې د دوی کوم اقتصادي دهلیز دی. سیپاک د چین د اقتصادي غزونو یو ډېره کوچنۍ برخه ده. چین غواړي چې یو خواته د مرکزي اسیا د لارې نه اروپا سره وصل شي، بل خواته د پاکستان د لارې نه بحث سره ګوادر بندر د نړۍ سره ونښلېږي، بل د سویلي اسیا چین یا ساوت چاینا سی د لارې نه د بحر د لارې نه دوی د شرقي بندرونو د لارې نه تجارت وکړي. نو چین غواړي چې د شرقي بندرونو نه بهر د لارې نه تجارت هم وشي او دوی هم ځان لپاره بدیل لار پیدا کړي. ځکه که بهر کې چیرې دوی ته ستونزې را پیدا شي نو دوی لپاره بدیل لارې نو هغې په خاطر دوی غواړي چې مرکزي اسیا او ایران سره ډېر نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکې وساتي. د افغانستان دپاره دواړه بندرونه مهم دي. چین او پاکستان هم په دې وروستیو کې افغانستان ته بلنه ورکړې او دا یې اوس د سیپاک چې تاسو یاد کړه یا اقتصادي کاریدور د هغې یو غړی بللی افغانستان.
دې به څومره د کابل په چارواکو باندې تاثیر کړی وي چې چابهار ته اهمیت ورنکړي هغومره؟ زه فکر کوم چې له بده مرغه په افغانستان کې لا هم موږ په ستراتیژیک نظر باندې دغه سیمه ییزو پروژو ته موږ نه ګورو، نه موږ د افغانستان اقتصاد ته په ستراتیژیک نظر لیدلی دي. دلته فقط هر ورځنی کار کیږي، ډیری موضوعګانې فقط د میز په سر باندې، د کاغذ په سر باندې، خو چې کله عمل کې تاسو لاړ شي دغه لومړیتوبونه نشته. مثلا چابهار کې تاسو ته ما ویل چې فقط افغانستان یو ناظر په شکل باندې شتون لري. دوهم دا دی چې چین دپاره بهترینه فرصت دا دی چې افغانستان کې سوله او ثبات وي، ځکه که افغانستان کې سوله او ثبات مرکزی اسیا هیوادونو چې څومره پکې د تیلو، نفت او د تجارت امکانات دي، دنه ټوله سیمه ګټه پورته کولی شي. اوس چین څه غواړي؟ چین دا غواړي چې د ازبکستان نه چې د ریل کومه پټلۍ مزار شریف ته رارسېدل، بیا جلال الدین برخي نړیوال هوایي ډګر ته رارسېد، دا غواړي چې کابل ته راورسي، کابل نه بیا دا تورخم سره وصل کی. د دې دایره نه دوی خپل د تجارت یو اړیکه سوپاک سره نخل کی. بل خواته دوی غواړي چې خپل د نفت او د غازو د تجارت د قندهار د لارې نه د ګوادر بندر سره ونخلي، او بیا ګوادر بندر شیپاک د لارې نه غربي چین سره دوی ونخلي. نو د چین دغه ټول پلانونه د افغانستان که چیرې په دې پروسه کې نه دا به نیمګړي. یو دوهم دا دی چې د افغانستان ثبات دپاره د افغانستان اقتصادي ثبات دپاره ډېره مهمه ده چې دلته سیاسي ثبات رامنځته شي. نو زموږ دپاره ډېر ښه فرصت دی چې موږ چین ته، پاکستان ته، مرکزي اسیا هیوادونو ته دا ډاډ ورکړو چې د افغانستان شتون، د افغانستان ثبات، د ټولو سیمې ثبات دی، چې په دې برخه کې بالخصوص په دغه حکومت دغه کړنې باید موږ وستایو چې په دې برخه کې دوی فعاله لابي کړي. که موږ وګورو د مرکزي اسیا هیوادونه هم اوس د افغانستان د ثبات خبره کوي. چین هم وخت ناوخته په پاکستان باندې فشار اچولی تر څو په افغانستان کې ثبات رامنځته شي. او همدغه زموږ دپاره هغه بیا زموږ بیانیه هم دا ده چې موږ کله نړیوال دریځونو ته ځو، سیمه ییز دریځونو ته ځو، موږ دا وایو که چیرې افغانستان نه ټاپي به نه، که افغانستان موضوع همدغه ده چې انتقاد په افغان حکومت هم دا ده چې دوی په دغسې مسایلو کې انډول په پام کې نه نیسي. که ښه بیلګې ته یې راشو، د چابهار بندر په اړه دغه غونډه چې نن او سبا ترسره کیږي، یو میاشت مخکې د هند سفیر په تهران کې هغه وویل چې داسې غونډه ده، دوی او ایران ورته بشپړ چمتوالی ښودلی، اما ویلي و چې کابل تر اوسه ځواب هم نه و ورکړی، اوس ورغلي دي. دا د دې ښودنه نه کوي چې افغان حکومت هغه لیوالتیا چې پخوا یې له چابهار سره ښوده، هغه مهال چې له پاکستان سره اړیکې ډېرې ښې نه وي، یا د چین په دې پروژې باندې دومره باور نه و، ډېر لیوالو کابل، اما اوس نه ښکاري داسې چابهار ته لمرغه په افغان حکومت دغه سیمه ییزو پروژو نه، که هغه د لاجوردو دهلیز دی، که هغه د چابهار بندر دی، که هغه نور سیمه ییز دریځونه دي چې هغه باندې موږ بېلا وخت ناوخته بحث کوو، بعضې سیمه ییزې پروژې دي چې په هغه باندې موږ بحث کوو. له بده مرغه د دې نه فقط هغه د ملت د خوشحالولو دپاره او د دوی د اطمینان نه کار اخیستی شي، اما د تطبیق په برخه کې کار نه کېږي. مثلا چې کله پاکستان په موږ باندې لاره بنده کړي، نو ډېر په اسانه موږ ورته ویو چې چابهار موږ سره بدیل په شکل باندې شته، اما چابهار څومره فعاله دی تر کومه پورې به فعاله شي. بل دا دی موږ اوس د هوایي دهلیزونه بحث کوو، نو کله چې پاکستان سره زموږ شخړې زیاتې شي، دوی مطبوعات ته راځي چې موږ په قصه کې نه یو، موږ هوایي دهلیزونه لرو، سعودي عربستان سره لرو، ترکیې سره لرو. صحیح ده، هوایي دهلیز تاسې لري، اما هوایي دهلیز د لارې نه تاسې 100,000 کیلو مڼې هندوستان ته انتقالولی شي، اروپا ته انتقالولی شي. دا حقایق باید موږ ومنو. کله چې پاکستان په تاسې باندې لار بنده کړي، پاکستان ته زموږ تقریبا 100,000. تاسو همدا موضوع وویل چې اوسنی حکومت په دې برخه کې داسې کار یې کړی چې د ستایلو وړ دی، اما په عمل کې که وګورو، حتی پاکستان باندې دومره نه دي منل شوي چې د دغه هېواد د خاورې نه هند ته څه خپله پاکستان ته صادرات هر وخت له ستونزې سره مخامخ دي. که موږ وګورو کوم دریځونه چې دي، کومه بیانیه چې د افغانستان د سیمه ییز اهمیت په اړه، دغه بیانیه حکومت ډېر په ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي. خو کله چې دغه د پروژو تطبیق خواته موږ راځو، دغه تطبیق په برخه کې موږ ډېر جدیت نه ګورو. نو دا هغه دوه متضاده نظرونه دي چې په دې کې شک نشته چې مثلا د ریکا ته تاسې وګوري، شنګایي کانفرانس ته تاسې وګوري، په نړیواله کچه وګوري، پاکستان
افغانستان باندې څومره فشار راغلی دی، بیا په سیمه ییزه کچه باندې چې موږ کومه اجماع رامنځته کړې ده تر یو حده پورې، مثلا ازبکستان اوس غواړي چې ټاپي پروژې کې موږ سره یوځای شي، همداراز ازبکستان موږ سره ګڼ شمېر قراردادونه وضع کړي دي چې دا ښایي چې ازبکستان، ترکمنستان دا هیوادونه اوس ورو ورو د چین د روسیې د نفوذ نه راوځي، غواړي افغانستان سره په ګډه د سیمې د پرمختیا دپاره کار وکړي چې په دې باندې روس ناخوښه دی. اما دوی اوس غواړي چې ورو ورو د افغانستان بیانیې خواته راشو، خو چې کله دغه لویو سیمه ییزو پروژو تطبیق په برخه کې غواړو، په دې برخه کې باید موږ ډېر په پراخه کچه کار وکړو. مثلا چابهار نن فعال نه دی، خو 2020 کال کې به د ډېر زیات فعال شي، ډېر زیات فعالیتونه وي. نو زمونږ کوم سکتورونه باید هلته سرمایه گذاري وکړي، زمونږ کم داسې برخې دي، کم سوداګر دي چې هغه باید اوس نه چمتووالی ورته ونیسي تر څو دوی لاړ شي د پانګه اچونه وکړي. مثلا زمونږ د خوراکي توکو د پروسس برخه ده، زمونږ هلته ګورئ لویه ستونزه چې موږ لرو په افغانستان کې هغه د تحقیق او د تحلیل تشه ده. مثلا تر اوسه پورې دا تاسې به یو مقاله پیدا نه کړي چې هغه چابهار او کراچۍ بندر موږ دپاره مقایسه کړي. بل خواته دا ده چې صحیح ده چابهار به زموږ دپاره بنده یو بدیل په شکل باندې، خو موږ هېڅکله د کراچۍ بندر باید د لاسه ورنکړو. هغه ځکه چې که چا تاسې ننګرهار ته مثلا د خوراکي کومې توکي واردوي، نو که کراچۍ نه رارسېږي ډېر زر به رارسېږي، خو که چېرته چابهار نه رارسوي نو اول به دا ځي ایران ته، ایران نه به دا راځي هرات ته، هرات نه بیا ځي د افغانستان بالکل ته. موضوع همدا ده چې یو بندر انډول وساتو، موږ دا انډول وساتو، یعنی یو د بل ځای ناستی نشي کېدی، هر څوک خپل اهمیت لري. تاسو دا وایي دا لیزونو موضوع را یاده کړه، څومره اغېزمنه لاره ده د افغانستان دپاره؟ بیا هم یو ښه آپشن، یو ښه بدیل دی، خو په بشپړ توګه زموږ د اقتصادي ستونزو حل نه دی. مثلا ګورئ په نړۍ کې سړک د لارې نه، ځمکې په سر ته تجارت کېږي، یا ریلګاډي د لارې نه کېږي، بهر د لارې نه کېږي، هوایي تیارو د لارې نه سوداګري کېږي. هر یو خپل اهمیت لري. کوم چې ارزانه توکي هغه د بهر د لارې نه لېږي، وخت پکې ډېر وي. ځمکې په سر باندې نسبتا وخت کم لګېږي. تیاره لا زیات اسانه لار ده چې زر انتقالېږي، خو هغه قیمت ډېر زیات دی. د افغانستان دپاره دغه هوایي دهلیزونو موضوع باندې که چېرې موږ که چېرې راسره خېږو، لویه ستونزه ده چې شاید د ګوتو په شمېر زموږ توکي دي چې هغه دپاره دا ګټور. مثلا کله چې تاسې زعفران لېږئ، مثلا کله تاسې انار لېږئ، نو د ده چون ارزښت ډېر دی، نو هغه سوداګر دپاره هم واره کوي، صادروونکو واردوونکو. مشکل څه دی؟ مشکل دا دی دا نن چې موږ انګور هم لېږو او مڼې هم لېږو، هر او بېلابېل توکي لېږو، د هغې یو علت دا دی چې اوس موږ دپاره دا ګټه ځکه کوي چې یوه لویه برخه موږ سره نړیوال سازمانونه چې هغوی موږ سره په دې برخه کې سبسیډي موږ ته راکوي. یو څه هندوستان یو څه مصرف مني، یو څه زموږ ډونران مصرف مني، یو څه افغان حکومت په ځان مني، او دا تجارت وي. خو که سبا دا بند شي بیا به موږ همدغسې محتاج پاتې یو. د پوښتنې وړ موضوع همدا ده، ویل کېږي چې اوس تقریبا 80% په $1 کې 80 سنټه د امریکا نړیواله پراختیایي اداره ورکوي، او پاتې 40 افغان حکومت او تاجر ورکوي. نو دغه لګښتونو ته په کتو دا به که دغه مرستې او سبسایډي بندېږي ورباندې، تاسو څه فکر کوئ دا به دوام کوي؟ مهمه څه ده؟ مهمه دا ده چې د ده نه مخکې چې په موږ باندې دا سبسیډي بنده شي، موږ په نړیوال بازارونو کې ځان ته ځای پیدا کړو، تر څو که سبا سبسیډي په موږ را پیدا کېږي، که تنه موږ زعفران او انار هم نور هیوادونو ته صادروو، زموږ دپاره زموږ د صادراتو هغه کمیت مقدار دومره زیات چې زموږ دپاره بازار جوړي، نو که سبا دوی بندوي، تنه که موږ زعفران هم د تیارو د لارې نه موږ لېږو، یا موږ انار لېږو، یا بعضې نور زموږ ارزښتناکه بوټي دي، که چېرې د ده موږ صادرات کوو نو زموږ دپاره ګټور وي. ستونزه څه ده؟ ستونزه دا ده چې کله تاسې غواړئ په دغه موضوع باندې، زه یو اقتصاد د یو زده کوونکي په حیث باندې زه غواړم معلومات ترلاسه کړم، تاسې لاړ شئ د ولسمشر هغه اقتصادي مشاور چې دا مسؤلیت دی او د دې په اړه دوی وخت نا وخته خپل لاسته راوړنې هم ښیي، تاسې د هغوی ویب سایټ ته ورشئ، معلومات ناقصه، معلومات کم او ډېری معلومات په دغه شکل باندې وړاندې شوي چې تاسې ته نه هېڅ برداشت نشي کولی. حال دا دی چې موږ تحلیلګرانو ته دغه معلومات ورکړو د ټویټر د لارې نه، د نورو مطبوعاتو د لارې نه، وخت نا وخت باید موږ مطبوعات خبر کړو. ګورئ که تاسې هندوستان ته لاړ شئ، که تاسې پاکستان ته لاړ شئ، ایران ته لاړ شئ، تاسې خواله رسنیو ته مخه کوي، د دوی د هر اقتصادي پرمختګ تاسې هلته ګڼ شمېر مقالې معلومات تاسې ګورئ. د افغانستان چې کله موږ د افغانستان موضوع بحث کوو، عام خلک خو په خپل ځای هغه حکومتي چارواکي هم نشي کولی چې په بشپړ توګه دغه معلومات خلکو ته وړاندې کړي تر څو د تحلیل او بحث شروع شي. دلته نیوکه همدا ده چې ټول تمرکز
په امنیت باندې دی، ټول فکر امنیتي مسایلو ته اوښتی او اقتصادي بیخي د یاده وتلی دی. داسې ده او بالخصوص په دغه وروستیو کې چې د حکومت بعضې کړنو ته موږ ګورو واقعا داسې معلومیږي چې دوی جدي نه دي. مثلا ګورئ کله چې تاسې د هیواد اقتصادي پرمختګ او هیواد اقتصادي پرمختګ خبره کوي، هغه دپاره ستاسې د پالیسیانو تسلسل ډېر مهمه ده. ستاسې د سوداګرۍ وزیر څو وارې بدل شو، د کلو پراختیا وزیران هم څو بدل شو، د زراعت وزیران هم څو بدل شو، د معلوماتي ټکنالوژۍ وزیران ته وګورئ، د مالیې وزیران، دغه ستاسې کلیدي وزارتونه دي چې کله هر وزیر یو کال کې وزیر خپل کار باندې نه خبرېږي.